السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې د زما له طرفه زما ټولو مینوالو ته، د کرکټ مینوالو ته، د افغانستان ټول ولس ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې د اختر د خوښۍ او د خوشحالۍ اختر در باندې تیر سي او د خپلو کورنیو سره یو ځای تیر کړي. په دې لړ کې د ملي لوبغاړو لخوا هم ولس ته د اختر مبارکیانې وړاندې سوي دي. د هرې وده په نمبر درته وایم، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. نن د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د نورو خلکو ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو هم هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ورکړې ده او خلکو ته یې د ښه اختر هیله څرګنده کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځو لوبو لوبډلمشر راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه کې د کوچني اختر په مبارکي کې لیکلي دي: ټولو وطنوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. روژې عبادتونه مقبول سه. د شیراز د سرلوړي او یو موټی افغانستان په هیله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپتان اصغر افغان هم د اختر لمانځه ته د تګ پر مهال یو عکس پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی او ورسره یې لیکلي دي: درنو معززو او زړه ته رانږدې قدرمنو هیوادوالو، اختر مو نیکمرغه او مبارک سه. هیلهمند یم چې ښه او خوندورې شیبې ولرئ. د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي افتاب عالم یوه ویډیو له مینوالو سره پر خپله فیسبوک پاڼه شریکه کړې ده او ورسره یې لیکلي دي: سلامونه او نیکې هیلې، کوچنی اختر مو بختور سه. الله جل جلاله دې ستاسې روژې، ختمونه، عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. الله جل جلاله دې د خیر او برکت اختر کړي. د ملي لوبډلې یو بل لوبغاړي نورعلي زدران هم اختریز عکس پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی چې په عکس کې ورسره مجیب رحمان او ابراهیم زدران هم لیدل کیږي او لیکلی دی: اختر مو مبارک سه. د ملي لوبډلې پخواني کپتان او توپوهونکي نوروز منګل هم د کوچني اختر په ورځ د خپلو اولادونو سره د اختر یو عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی او هیوادوالو ته یې د کوچني اختر مبارکي ورکړې ده. همداراز د افغانستان کرکټ بورډ هم د یو شمېر ځوانو لوبغاړو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده چې پکې هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ورکړل سوې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني تیز توپ اچوونکي او اوسنی روزونکي حمید حسن هم د خپلې کورنۍ غړو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او ورسره یې لیکلي دي: ټول ملت ته د اختر مبارک وي. له سبحانه وتعالی څخه هیله کوم چې زموږ په هیواد کې نوره خوشحالي او سوکالي راولي. د ملي لوبډلې ورو توپ اچوونکي قیس احمد هم پر خپله فیسبوک پاڼه د خپلو ورونو سره خپل عکسونه خپاره کړي دي او لیکلي دي: اختر مو مبارک سه. په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بعد له سلامه تاسې او ستاسې باعزتې کورنۍ ته د کمکي اختر مبارکي وایم. رب ذوالجلال مو عبادات او اطاعت په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. د ملي لوبډلې ورو چینامین توپ اچوونکي ظاهر خان هم ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي ورکړې ده. ظاهر خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي: اختر مو مبارک شه. د ملي لوبډلې وکټ ساتونکي او توپوهونکي اکرام علي خیل په ټولنیزو رسنیو کې خپل یو عکس خپور کړی دی او ورسره یې لیکلي دي: ګرانو او قدرمنو، السلام علیکم. د نیکمرغه کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د نړۍ ټول اسلامي امت په ځانګړي ډول افغان غویر او میړني ولس ته د زړه له کومې مبارکي ورکوم. اختر مو مبارک او بختور سه. ټول فرضي او نفلي عبادتونه مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول سه. هیله ده چې دغه اختر په ګران هیواد کې د دایمي سولې، مینې او امن ورورګلوۍ اختر سي.